السلام علیکم دوستانو، مونږ تاسو سره په خپلو ویډیوګانو کې مختلف قسم واقعیات او د خوشاله ژوند معلومات شریکو، د دې لپاره چې تاسو زمونږ د ویډیوګانو نه نوي معلومات حاصل کړئ او ګټه ترې واخلئ. د همدې لپاره مونږ هم کوشش کوو چې تاسو لپاره نوي معلومات راټول کړو. دوستانو، که وکتل شي د ښځې او خاوند د واده کولو مقصد دا وي چې یو ښه او خوشاله کورنۍ تشکیل کړي او د یو خوشاله کورنۍ بنیاد کیږدي. د همدې بنیاد ښودلو لپاره د ښځې او خاوند کوروالی کول یو ډیر اهم جز ګڼل کیږي. خو د کوروالی لپاره څه داسې وختونه او آداب شته چې په هغه وختونو او ځایونو کې کوروالی وکړی شي، نو ښځه او خاوند به د یو بل نه مطمئن هم شي او ژوند به هم ښکلی شي. په دې کې وړومبۍ خبره دا ده چې د کوروالی کولو نه مخکې د کمې یعنی لږې روټۍ خوړل دي او دا پکې ډیر لوی رول لوبوي. زیات خلک چې د واده نه مخکې ښه سم دم وي او په صحت هم برابر وي، خو د واده نه پسې خېټه هم وپړسیږي او وجود یې ډیر زیات بې ډیزاینه غټ شي. د دې لویه وجه دا ده چې د کوروالی نه مخکې ښځه او خاوند ډیره زیاته روټۍ خوري او بیا یوه یا 2 ګنټې پس کوروالی کوي، چې دې سره د وجود ډیرې حصې خصوصا خېټه ډیره غټیږي او دا بیا په آینده کې ډیر لوی نقصان هم کوي او ورسره د کوروالی کولو خوند هم خرابولی شي. دویم دا چې د کوروالی لپاره د ښه وخت او ځای انتخاب ضروری دی. زیات خلک د کوروالی لپاره د مناسب وخت یا مناسب ځای انتخاب نه کوي، یعنی په کور کې که ماشومان ویښ وي او یا لوبې کوي او دوی یو دم د کوروالی کولو نیت وکړي، نو که کوروالی وکړی شي هم مشکل نه لري، خو په ذهن کې یو بوج او یره پرته وي او ډپریشن وي چې څوک په کوټې راننوځي او یا ور ونه ډبوي. نو دوستانو، د دې لپاره یو منظم پلان ضروری دی. که د کوروالی کولو نیت لرئ، نو باید د ورځې یا ماښام پر مهال ښځې ته ووایئ چې نن د کوروالی کولو نیت لرم، نو ځانونه ورته تیار وساتئ. په دې طریقې سره به ستاسو ذهن ورته هم برابریږي او یو ګټوره اړیکه به ونیسئ. دریم دا چې څنګه الله تعالی د انسان خواهش پیدا کړی دی، یعنی د سړي او ښځې خواهش دی، نو دغه خواهش باید یو بل ته پوره کړی شي. که د سړي خواهش پوره شي او د ښځې خواهش نه پوره کیږي، نو ډیر زیات مسایل پیدا کیدلی شي. خو په دې کې زیات وخت غلطي د سړو لخوا کیږي چې ښځې ته ډیر وخت نه ورکوي او دې ته سوچ نه کوي چې ښځه انزال ته رسیدلې ده او که نه. خو چې کله هغه خپل خواهش پوره کړي او د سړي انزال وشي، نو بیا زر را دې خوښ شي. دې سره د ښځې خواهش سر ته نه رسیږي او هغه همداسې پاتې شي. که دا عمل مسلسل د سړي لخوا ترسره شي او د ښځې خیال ونه ساتل شي، نو د ښځې د بېلارې کېدو خطره هم پیدا کېدلی شي او نور ډیر مسایل هم په کور کې را پیدا کېدلی شي. دوستانو، دا معلومات تر همدې ځایه امید لرم چې دا په زړه پورې معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. که تاسو هر څه نظر لرئ، کمنټ کې راته ولیکئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.